ختیځ زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کل اردو مسولین وایي د انتقامي عملیاتو له پیله تر اوسه پاکستانی رژیم ته درانه تلفات او زیانونه ورړولي دي. د دې کل اردو مطبوعاتي مسول وایي پر پاکستانی پوستو د جمعې شپې د عملیاتو له پیله تر اوسه 15 ملیشا عسکر وژلي او 45 نورې ورته ژوبل کړي دي. تیره د جمعې په شپه باندې 8 بجې د افغان ځواکونو له طرف نه اسلامي ملي اردو ځواکونو له طرف نه انتقامي عملیات د پاکستان د ملیشو په پوستو باندې شروع شول. لله هم دغه عملیات زموږ کامیاب عملیات و. پاکستان نور طرف ته د دې 15 کسان هغه وژل شوي دي او تر 48 کسانو پورې زخمیان لرله. همداسې د دې موټر هغه سوځول شوي دي. 14 پوستي سرحدي ځواکونو ترې نیولي دي. همدغه شان ته اسلامي ملي اردو ځواکونو سره هغه د دې پوستي ورته سقوط سره مخ کړي. د هغه په خبره هیوادوال د امنیتي ځواکونو له غچ اخیستونکو عملیاتو خوشاله دي او د خپلو سرتیرو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړی وایي پاکستانی رژیم تر ډیره بریده ولسي وګړي او کورونه په نښه کړي او نظامي ځایونو ته یې هیڅ ډول زیان نه دی ورړولی. کوم بمباریانې کړي دي زیات ځایونه چې زیات موازی چې دي هغه ملکي ځایونه مکتبونه په نښه کړي دي. عمري کم کې هغه چې مهاجر اوسېدل هغه په نښه کړي دي. همدغه شان ته کورنۍ په نښه کړي دي. کورونو باندې بمبارونه کړي دي. ځینې نظامي ځایونه دي یادې هلته هېڅ تلفات موږ نه لرو. اخوا عام افغانان وایي د پاکستانی رژیم وروستي بریدونه چې عام وګړي پکې په نښه شوي په کلکو ټکو غندي او د خپلو امنیتي سرتیرو له سرښندنو خوښ دي. وایي تر شا به یې ولاړ وي. موږ ټول د ننګرهار ولایت ټول عوام له دې نه ډېر خوشحاله یو. د امنیتي ځواکونو تر شا باندې ټول ولاړ دي. ما نه واخله ټول عوامو تر شا پورې ولاړ ده او دغه بمباریګانې چې کړي دا ټول بېګناه خلکو باندې شهیدان کړي دي. په کیمپ باندې حمله کړې، مهاجرو چې راغلي په هغې باندې حمله کړې، په مکتب باندې حمله کړې. دا ټول موږ غندو. موږ خو ډېر زیات خوشحاله یو چې د هغه چې واخیستی ده امنیتي ځواکونو موږ تر شا ولاړ یو او الله دې همداسې ځلانده کړي ټول عمر. ماشاءالله ټول افغانستان کې خوشحاله دی. امنیتي مسولین وایي په هر حالت کې به د خپلو هیوادوالو او خاورې د سر په بدلا ساتنه کوي او ولسونو ته ډاډ ورکوي چې هیڅ ډول تشویش ونه کړي.